دوستانو د دغې ښځې خبرې مې واورېدلې، یقینا ډېرې زیاتې افسوسناکه خبرې دي. دا ډېره بېوسه ښځه ده، دا یو افغانه ښځه ده، دا اوسېږي په کوټه کې، خو اوس یې ورته ویلي دي ستاسو به ځئ خپل وطن ته. نو دغه ښځه وایي چې ما سره د کرایې روپۍ نه وي چې زه خپل وطن ته تللې وی. نو راغلی دا عثمان موبایل ته. عثمان یو ډېر قوي شخصیت دی، یو ډېر بهادره هلک دی. په کوټه ښار کې د موبایلانو دکان هم لري. په یکړ سر باندې 100,000 روپۍ دغې ښځې ته ورکړي دي. یقینا عثمان ډېر زبردسته، یو ډېر غټ کار یې کړی دی. راځئ دوستانو دغه ویډیو مکمله ګورو. عثمان جان ته ټول سلامونه پیش کړي او ټول ښه کمنټس یې عثمان جان ته وکړي، ځکه چې داسې د بېوزله خلکو مدد کوي. نو دوستانو دغه ویډیو تر اخره پورې ګورو. راځئ دا ښځه عثمان ته څه وایي. په ماجرو کې مسافر دی، ولاکه یا دلته ځای لري ولاکه یا په هغه ځای. په کوڅه باندې کې په کلیات رانیولي و 50,000 روپۍ یې راکړي. خو دغه هلک په ښار وتلي مختن به راته راکړي. ښه و یو غلام خو دا کولی شوی، هغه چې دلته بیروبار شروع شو الله رخوا راباندې ودرېد. الله دې د افغانانو واسطه وکړي. الله دې کاشکې د خاورو د غریب نه راوېدلی نیاوري ولاکه څوک نیاوري انشاءالله زور غواړي څوک هم خدای هغه ته عیب نه دی، موږ شرمېږو سګېږو درنه چا ته درېدلی یم ولاکه یم زور غواړي والله زور غواړي په ولاکه م در اوسه دا کار چا ته ځای در اوسه دا به د مسجد کې یو چا ادرس راکړي. کوم مسجد؟ دغه د تاڼې سر چا مسجد دی دلته څه درته ووایم ول دغه حاجي صاحب ته ورشه ول دلته ناکه راکړلې ول دغه حاجي صاحب ته ورشه ول خدای څه کومک درسره وکړي. جامع کې ناست شپېته روپۍ چې کامیار روپۍ پیدا کړې یا بله روپۍ یې راته ولاکه راکړې. بالا د سماځۍ ته راته حالا چې ناروا ده دا موره 100,000 روپۍ دی صحیح وه سلام واځله وکړ باید راته الله دې وطن الله دې د هغه په خیر کړي په مخه مو ساتي الله دې هغه دنیا در وسمه کړي کور دې ورته الله مو عزت ورکړي الله دې هغه دنیا در وسمه توره ده نن د خپل ګاونډیو نه سیالی یم غورځېدلی